بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي موږ دلته په ترکیه کې اوسېږو، ځینې کسان راسي موږ ته د زکات پیسې راکړي، دغه پیسې موږ ته اخیستل جایز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د یو مسلمان زکات دا خپلو مستحقینو ته ورکول پکار دي. نو که چیرې ته د زکات مستحق وې، اخیستل یې درته جایز دي، او که یې مستحق نه وې جایز نه دي. مستحقین یې څوک دي؟ 8 ډلې الله په قرآن کې ذکر کړي دي. یوه ډله یې منسوخه شوې ده، پاته 9 ډلې پاته دي. په هغو کې فقیر دی، مسکین دی. فقیر هغه څوک بولي، الاختیار لتعلیل المختار لیکي الفقیر وهو الذي له ادنى شيء والمسكين الذي لا شيء له. فقیر هغه څوک بولي چې ولر شی لري تر نصاب کم. مسکین هغه بولي چې هیڅ شی نه لري. او همدا ډول مکاتب مریی دی، مسافر دی، غزات. نو که چیرې ته فقیر یا مسکین وي، او یا په وطن کې غني وي، هلته در نصاب کمې پیسې در سره وي، مسافر وي، زکات اخیستل درته جایز دي. الاختیار لتعلیل المختار جلد اول صفحه 119. همدا ډول نورو کتابونو هم را نقل کړي دي دغه مسله. البدائع والصنائع، المحيط البرهاني، المبسوط للسرخسي، هدايه او داسې نور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعليم القرآن إسلامي راديو.